د یاران تلویزیون خوږو او معززو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې تاسو به راته صحتمنده او د صحت په کالیو کې راته نغښتي وئ. ملګرو لکه څرنګه چې د محمد نبي خبره په فیسبوک، یوټیوب یا همداشان نورو سوشل میډیاګانو باندې سخته روانه ده او زور یې اخیستی ځینې خلک محمد نبي ګرم بولي او ځینې خلک بیا هم او هغه کس چې محمد نبي ته یې کانزل کړي و هغه بد ګڼي. خو محمد نبي په تازه یو مرکه کې له یو خبریال سره چې کړې ده د هغې مهم یو څو ټکي مو رااخیستي دي، تاسو ته یې په همدغه ویډیو کې در وړاندې کوو. محمد نبي له خبریال سره مرکه کړې ډېره دردونکې وه، موږ ډېر زر قضاوت کوو. محمد نبي اساخیل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی دی وویل موږ چې په ورلډ کپ لوبې شروع کړې دي نو که موږ بیرته هم ولاړ یو له میدانه چیغې وي او ډلرې ځان آوټ نه کړې. اوس تاسو ووایاست چې په کوم کار سره زما مور، ښځه، خاندان دا ټول سپک کیږي نو زه به څنګه لوبه وکړم او زه ولې چپ پاتې شم. که ماته پیسه مهمه وای نو دغه $3000 زه په یو ساعت کې اخلم. خدای نه شکر چې غټ سرایونه او مارکیټونه لرم، خو نه دا زموږ د مینوالو فکر دی. ځینې راته وایي ته په ډالرو ښه لوبه کوې، قسم خورم که د 2 ځله مې د هند پیسې په لاس لګېدلې وي ټولو مې په غریبانانو او خیریه بنسټونو د لارې وویشلې. وایي که حالاتو همداسې دوام وموند زه او رشید او یو څو نور شاید د تل لپاره خپله استعفا وړاندې کړو او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره به نور ورنه لوبو.